شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. نن غواړم تاسو روغتیا ته د خربوزې یا خټکي د ګټو په اړه تاسو ته معلومات درکړم. لکه څنګه چې هندوانه او همدارنګه نور تازه میوه‌جات د انسان بدن ته یا روغتیا ته ګټه رسوي، همدارنګه چې د خربوزه یا خټکی هم د انسان روغتیا ته ډېرې ګټې لري. خټکي یا خربوزه کې ویټامینونه دي، منرالونه دي او همدارنګه خوږه پکې ده، اوبه پکې دي او داسې نور چې د انسان بدن ته ډېره زیاته ګټه رسوي. ویټامینونه لکه ویټامین ای دی کوم چې د پوستکي ساتنه کوي د مختلفو میکروبونو په وړاندې او همدارنګه د سترګو لید زیاتوي. ویټامین سی پکې دی کوم چې د انسان د بدن دغه د ساتنې قوه دا پیاوړې کوي او بیا چې د سړی زر زر نه ناروغه کیږي. ویټامین بی یو او ویټامین بی 3 پکې دی کوم چې د مغز او همدارنګه په ټول بدن کې د عصبي جرړو د پیاوړتیا سبب کیږي او بیا د انسان حافظه چې ښه وي. د دې ترڅنګ منرالونه هم پکې دي لکه پوتاشیم. پوتاشیم چې د وینې دغه فشار چې دی دا نورمال ساتي او همدارنګه په زړه باندې چې دی بوج کمیږي او په اعصابو او عضلاتو ته چې دی هم پیاوړتیا وربخي. کلسیم پکې دی کوم چې د هډوکو، غاښونو او عضلاتو په جوړښت کې ونډه لري. مګنیزیم پکې دی کوم چې د عضلاتو، هډوکو او همدارنګه اعصابو په جوړښت کې ونډه لري. په بدن کې د انرژۍ په جوړېدو کې هم برخه لري او د بدن کې چې دا څه کړنې ترسره کیږي دا چې دی ملاتړ کوي. په خربوزه یا خټکي کې چې دی فاسفورس موجود دی کوم چې د هډوکو او غاښونو په جوړښت کې چې دی ونډه لري. د دې ترڅنګ چې دی په بدن کې چې د انرژي جوړیږي په هغې کې برخه لري او همدارنګه د انسان د بدن د حجراتو ټول دیوالونه چې دی پوښي د میکروب په وړاندې مقاومت لوړوي. په خربوزه یا خټکي کې اوسپنه موجوده ده کومه چې د وینې په جوړښت کې ونډه لري. د بلش ټوک په نامه باندې یو توکی په خربوزه کې دی کوم چې د معدې او کولمو حرکات زیاتوي او د قبضیت مخنیوی کوي. د دې ترڅنګ اوبه پکې هم دي. په خربوزه کې دغه دواړه ډوله خوږه موجوده ده چې د فرکتوز او ګلوکوز په نامه یادیږي. یعنې ګلوکوز چې دی زر وینې ته داخلیږي او د وینې شکر زر لوړوي او همدارنګه فرکتوز چې دی په قلاره باندې د انسان وینې ته داخلیږي. نو شکر چې دی وروسته لوړوي. نو د شکر ناروغان چې دی باید د خربوزې یا خټکي سره احتیاط وکړي، لږه خوړی شي اما ډېره به نه خوري. د خربوزو یا خټکو په موسم یا وخت کې نو د خپل وطن خربوزه یا خټکی واخلئ او د یو خوا نه به چې دی تاسو خپلو هیوادوالو ته د خپل هیواد اقتصاد ته ګټه ورسوئ او د بل خوا نه به چې دی خپلې روغتیا ته ګټه ورسوئ. د یوه بلې روغتیایي خپرونې پورې د تاسې اجازت غواړم ستاسې د بشپړې روغتیا په هیله.